سلامونه ملګرو، په دې هیله روغ جوړ او د عافیت جامې مو پر تن وي. ملګرو، په نن ویډیو کې داسې یو طریقه ته څنګه تاسو اکاونټ کې جوړ کړو. تاسو ته $50 وړیا درکوي. په هغو $50 باندې تاسو کولی شئ ټریډ ولګوئ او له ټریډ څخه ګټه ترلاسه کوئ. ډېر اسانه او خوندوره طریقه ده. نو که چیرې غواړئ دا او دې ته ورته نور خوندورې ویډیوګانې وګورئ، نو زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ مو هېر نه شي. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. هر ملګرو، دې لپاره ستاسو $50 وړیا وګرځي. د یو ایف ده، یو صرافي ده. البته په دې صرافي کې به موږ اکاونټ جوړوو. څنګه مو سره اکاونټ جوړ کړو، خپل ریفرل کوډ مو ورکړي، ډایرکټ $50 ګیفټ موږ ته راکوي. په هغو $50 باندې موږ کولی شو بیا ملګرو څه وکړو، ټریډ ولګوو. البته دا $50 تاسو درکوي بغیر له ډیپوزیټ یې درکوي، بغیر له KYC نه یې درکوي. څنګه تاسو اکاونټ پکې جوړ کړو، تاسو ډایرکټ څنګه کې ملګرو $50 ریوارډ درکوي. هغه ریوارډ بیا تاسو کولی شئ ملګرو په ټریډ ورباندې ولګوئ او ټریډ نه مو چې کومه ګټه وکړله بیا تاسو کولی شئ وډرا یې کړئ. طریقه یې څنګه ده، راځئ. نو ته یو اپلیکیشن ضرورت ده ملګرو، 2bit په نوم. دغه 2bit اپلیکیشن ده، لینک یې ډسکرپشن کې هم درکوم او د ټلګرام چینل نه هم جوین کتلی شئ او کلیک ورباندې کولی شئ او ډاونلوډ کولی شئ. نو کله موږ ستاسو 2bit اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو او اوپن هم وکړو، نو دې صفحه موږ ته داسې راځي. یوه شېبه انتظار کوو ملګرو. دلته لیکلي ملګرو ساین اپ ناو. صحیح ده ملګرو، په دغه ساین اپ ناو باندې یو کلیک اخلو. ساین اپ ناو باندې چې کلیک وکړو ملګرو، په لومړي ځای کې ایمیل نه غواړي او دوهم ځای کې پاسورډ موږ نه غواړي. نو زه دا خانې ډکوم او تاسو ته بیا وروسته تشریح کوم. ښه نو ملګرو، په دغه لومړنۍ خانه کې به تاسو ملګرو څه شی کوئ، خپل یو ایمیل څنګه کوئ ورکوئ. تاسو کله چې ملګرو ایمیل ورکوئ، هغې نه وروسته په دوهمه خانه کې، اوله خانه کې به ایمیل ورکوئ او په دوهمه خانه کې ملګرو څه شی کوئ، اوله خانه کې ایمیل، دوهمه خانه کې پاسورډ. پاسورډ باید لومړنی عدد په غټو حروفو باندې جوړ وي او دوهم کې باید تاسو سمبولونه هم وکاروئ او تر څنګ یې ملګرو تاسو باید 1 2 3 هم وکاروئ. دا درې یعنې ګډ وډ هغه ورکړئ چې نومېږي پاسورډ، یعنې اسانه پاسورډ نه وي لکه 1 2 3، یعنې یو انګلیسي حرفونه هم باید وي پکې، یو حساب هم باید پکې او سمبولونه هم وي پکې. دوهم ځای کې ملګرو دغه ځای کې موږ نه ریفرل کوډ غواړي. دا ریفرل کوډ به ملګرو تاسو ورکوئ. سکرین کې زما ریفرل کوډ ښکاري، که خوښه مو زما ریفرل کوډ ورکړئ، که خوښه مو نه وه بل چا ریفرل کوډ هم ورکولی شئ. نو کله مو چې ریفرل کوډ ورکړو ملګرو، ګوره ملګرو دا ریفرل کوډ ځای داسې پټ وي ښه. کله تاسو ملګرو په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، دغه ځای باندې تاسو بیا ریفرل کوډ خانه راخلي او تاسو بیا په دغه ځای کې ریفرل کوډ ورکوئ. نو کله مو چې ریفرل کوډ ورکړو ملګرو ته بل آپشن موږ ته راکوي ملګرو رجسټر ټو کلیم ریوارډ. صحیح ده ملګرو، په دغه ځای باندې کلیک کوو، موږ خپل رجسټریشن کمپلیټ کوو. دلته ماته یو کپچا راځي، هغه کپچا زه کمپلیټ کوم. نو کپچا هم سکسس وله. اوس زموږ جیمیل ته یو کوډ راځي. نو راځو ملګرو خپل جیمیل را خلاصوو او هماغه کوډ چې کوم موږ ته راغلی دی هغه پکې پیسټ کوو. راځم جیمیل ته او دلته بل جیمیل چې ما کوم پکې ورکړی و هغه راخلم او دې ځای کې ملګرو 2bit لاره ماته څنګه ده، ویریفیکیشن کوډ راغلی ده، دا د ځای کې زه را کاپي کوم. نو کله مو سره کافي کوم ملګرو، دلته څنګه کوو پکې پیسټ کوم. ښه ملګرو، په دغه ځای کې کله مونږ چې هغه پکې ایمیل ویریفیکیشن وکړو، یعنې هغه کوډ هم پکې پیسټ کړل، دلته لیکلي ساین ان اپ سکسسفول، د دې باندې کلیک کوو ملګرو. دلته موږ ته داسې یوه صفحه راځي، دا څنګه چې ملګرو سکیپ کوو د ځای نه. ښه ملګرو، دې لپاره تاسو خپل ریوارډ چک کړئ. نو دلته ملګرو ستاسو ته چې کوم د سړي علامه ښکاري، یعنې پروفایل لوګو ښکاري، هماغه پروفایل لوګو باندې یو کلیک اخلو. دلته ټوله د کونج کې د پروفایل لوګو ده، په دغه ځای باندې یو کلیک کوو ملګرو. ته لیکلي مای ریوارډ، په دې مای ریوارډ باندې کلیک کوو. کله چې په مای ریوارډ باندې کلیک کوو دلته راځو بونس ته، بونس ګورو چې موږ ته بونس راغلی که نه. خو دا د ملګرو موږ ته څنګه ده $50 څنګه ده بونس راغلی ده. خو ملګرو په دې کې چې تاسو ټریډ لګوئ، د ستاسو ټریډ څنګه ده ملګرو په 40 ساعتو کې په اتومات ډول کلوز کېږي. یوه داسې هغه ده او 1 ایکس تاسو کولی شئ ملګرو ټریډ ورباندې ولګوئ. یوازې یو دغه بدي لري. نو کله مو څه غوښتل چې دا یوز کړئ، نو په دغه یوز باندې کلیک واخلئ، یوز باندې کلیک واخلئ ملګرو. ته لیکلي دا خانه چې ډکه کړئ او دلته بیا اوکې آپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې اوکې آپشن باندې کلیک وکړو ملګرو، موږ ته داسې یو آپشن ده کنفرم کوو، دا نیکسټ سټپ، نیکسټ او نیکسټ او دا هم نیکسټ، دلته هم اوکې کوو. ښه ملګرو، کله مو چې دا وکړو ملګرو، ته تاسو ته باید داسې یو کوین ورته انتخاب کړئ چې هغه څنګه وي، په زر جګې یا هم ټیټ شي، یعنې ستاسو ته ګټه هم زر معلومه شي او تاوان یې هم زر معلوم شي. نو دغه ځای باندې یو کلیک کوم، دلته ورته یو ښه ملګرو، ما دلته په دغه VIP ویب کوم هغه چې د هغه ورته انتخاب کړو
هلته مې ورباندې ټریډ وکړو نو دلته څنګه کې ملګرو موږ ته ګټه او تاوان هر شی پخپله پکې معلومیږي. دلته خالي تاسو ملګرو ورته انتخاب کوئ، هغې نه وروسته هر شی پخپله په اتومات ډول کېږي. ستاسو څومره ګټه او تاوان کېږي هغه ټول بیا تاسو دلته کېږي. نو داسې خاص کار نور نشته پکې ملګرو، یو څو ټاسکونه هم دي خو هغه ټاسکونه موږ تاسو نشئ کولی ځکه هلته به تاسو پکې ډیپازیټ کوئ، بیا تاسو دغه ټاسکونه کمپلیټ کولی شئ. نو فقط همدغه ساده طریقه ګورئ نه ملګرو، د اوسه پورې منفي کې روان یم. نو په همدغه طریقه تاسو که چې دا ټریډ ملګرو تاسو څلوېښت ساعته په بعد خپل څنګه د اتومات ډول کینسل کېږي. نو کله چې مو ملګرو نور څه خاص شی نشته پکې، نو په همدغه طریقه تاسو اکاونټ پکې جوړ کړئ او ټریډ پکې ولګوئ او $50 څنګه کوي بونس ترلاسه کړئ. هغې نه وروسته ټریډ پکې ولګوئ او ټریډ کې مو څومره ګټه کوله هغه بیا تاسو کولی شئ ملګرو څنګه هغه وکړئ ویډرا کړئ. نو که نوی اپډیټ پکې راغلی یا نور څه کار هم په دې اپلیکیشن کې غوښتل نو کومنټ وکړئ، انشاءالله زه نور ویډیوګانې هم درته پکې جوړوم. نو هیله ده چې ویډیو مو او معلوماتي تمام شوي. تر بیا پورې په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ.